سرک زندگی. خاوند مې ما سره مینه نه درلودل. ما خپل د خاوند له ضد څخه بل کس سره زنا کول. رښتینې کیسه. مینه او درنښت. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه زما کانال سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو سره یې هم شریک کړئ، ترڅو د رښتینې کیسو اوریدونکو تر غوږو هم ورسیږي. منندوی به مو یمه. ما سره مرسته وکړئ ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. له دې کانال څخه په دواړو ژبو پښتو او دري رښتینې کیسې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خور د ژوند کیسه ده چې خپل د خاوند د بې مهري او بې میني څخه زنا خواته ځي. کیسه داسې پیل کیږي: سلام، زما مستعاره نوم امیده ده. زه لا نړۍ ته نه وم راغلی چې زما پلار په عسکرۍ کې شهید کیږي. مور مې پر ما امیدواره وه. کله چې پلار مې شهید کیږي، مور مې خپل ورونو کره ځي او دې ته سترګې په لاره پاتې کیږي چې زه پیدا شمه او مور مې بل واده وکړي. کله چې زه پیدا شمه، ما مې نیا ته ورکوي او خپله بل واده کوي. ما د مور مینه نه ده لیدلی. نیا مې زه یې ډېر په خواري ساتلی یمه. نیا څخه مې مقصد یعنې زما د پلار مور وه. نیا مې د کاکا ښځې سره مې هره ورځ زما پر سر جنګ کول او پیغورونه یې ورکول. نیا مې ما سره ډېره په تنګه وه. کله چې زه د 14 کالو شومه، نیا مې زه یې خاوند ته ورکړمه. موږ په کابل کې ژوند کوو او زما نامزاد په اطراف کې و. مالداري هم درلودل، خو زما واده وشو. ما خپل نامزاد لیدلی نه و. کله چې زما ناوې بوتله، ما خپل خاوند وروسته له هغه ولیده، د لومړي ځل لپاره. زما خاوند په هماغه اوله شپه راسره په دښمني شروع وکړه. ما سره اړیکه ونیوه، خو په ډېر بې رحمي او کنځلې راته کول. ما ژړل، زما ژړا ته یې نه کته. کله چې خلاص شو، زما څخه بیل د کوټې کونج ته لاړ او ویده شو. ما ته یې ویل چې غږ دې مه باسه، غلی شه چې زه ویده کېږم. نور هماغسې رفتار راسره کول. هره ورځ زه به یې وهلمه. ما داسې سوچ کوه چې ټول نارینه همداسې کوي، ځکه زه نه پوهېدمه. زما د واده څخه 2 کاله وشو، خو زه امیدواره نه شومه. خاوند مې خپل مور ته ویل: مورې، زه ایران ته ځم ترڅو پیسې وګټم او غواړم بل واده وکړم، ځکه حمیده مې ډېر بد راځي او اولاد یې هم نه کېږي. خاوند مې زما مخې ته بدې بدې خبرې ماته کول. خاوند مې لاړ ایران ته. 3 کاله یې ایران کې تېر کړل. کله چې بیرته وطن ته راغی، ما خپل ځان سره سوچ کول
چې اوس به مې خاوند ما سره سم شوی. هلته خو زه سمه پیغله نه ومه. خو مګر زما سوچ غلط و، ځکه زما خاوند لا بدتر شوی و. کله چې راغی په اوله ورځ خپل مور ته ویل: مورې، سر له سبا جنۍ ماته ولټوه چې بیا مې پیسې خرڅېږي. خاوند مې لا بدتر سوی و. خو خلاصه زما خاوند بل واده یې وکړه. زما مخې ته زما بنې ته مینه ورکول او هغه یې ښکلوله. هغې سره خوږې خوږې مینه ناکې خبرې کولې. زما هم خپل خاوند سره په ضد شو. زما د یو کاکا خسر زوی و چې ډېر سپین سترګی و. مخکې له هغې څخه ما ورته حتی نه کته، خو کله چې خاوند سره مې په ضد شومه، هماغه د کاکا خسر زوی سره مې خندا او ټوکې شروع کړه. یو ورځ چې زه غوجلې ته تللې ومه د غوا د لوشلو لپاره، د کاکا خسر زوی مې راپسې راغی او زه یې په غېږ کې ونیولمه. ما هم څه ونه ویل. زه یې ښکل کړمه او ډېر مینه ناکې خبرې راته وکړل. هغه ورځ لاړ. زموږ یوه غوا لنګه شوې وه چې زه سهار وختي په تیاره کې غوجلې ته تلم او هغه مې لوشله. یو ورځ چې غوجلې ته لاړم لا ډېره تیاره وه. د غوجلې منځ کې زما د کاکا خسر زوی ولاړ و. زه ډېره وډاره شومه. هغه راته غږ وکړ چې غلی شه. زه غلی شومه او هغه راته نږدې راغی. زه یې ښکل کړمه. ما ته یې ویل چې زه غواړم نن تا سره اړیکه ونیسم، ځکه سهار وختي ده، ټول په خوب کې دي. ما ورته ویل اختیار ستا ده، هر کار چې غواړې وکړه. هغه ما سره اړیکه ونیوله او ډېر مینه یې راته راکړه. د لومړي ځل لپاره ما مینه امتحان کړه. هغه هم هغه کاکا خسر زوی سره مې. خلاص شو، هغه لاړ او زه هم د غوجلې څخه ووتلمه. له هغې څخه وروسته هر وخت ما به هغه سره سکس کول. عادت شوې ومه. زه امیدواره شومه. کله چې خواښه مې او خاوند مې راباندې پوه شو چې زه امیدواره یمه، زه یې ډېر ووهلمه. خاوند مې راته ویل چې دغه ماشوم د چا ده او ته چا سره اړیکه لرې. ځکه زما خاوند پوهېده چې څو کاله ما سره نږدې سوی نه و. ما خپل خاوند ته غږ ونه کړه چې زه چا سره اړیکه لرمه. زه دومره عادته شوې ومه چې زما د کاکا خسر زوی په نیمه شپه کې له پاس څخه واوره ورېده او هوا به ډېره سړه وه. ما ته به زنګ واهه او زه به ورته پټه غوجلې ته تلمه او هغه سره مې اړیکه نیوله. کله چې ما هغه سره اړیکه نیوله، د آرامتیا احساس به مې کوه او ځان سره به مې ویل چې ما خپل د خاوند څخه قصد واخیسته. د وخت په تېرېدو سره زما بنه امیدواره شوه او د ماشوم پیدا کېدو وخت کې زما بنه مړه شوه.
ما سوچ کوو چې خاوند مې وروسته له دې څخه ما سره به ښه چلند وکړي، خو مګر نه، داسې نه شو. بنه مې هم مړه شوه، خو مګر زما خاوند ما ته نه کتل، لاړ او بل واده یې وکړه. زه پوهیږم چې زه زنا کوم او زنا غټه ګناه ده. د دې سبب زما خاوند ده، ځکه زما خاوند ما ته مینه نه راکوي او په کال کېده چې ما سره اړیکه نه نیوه، زما څخه کرکه کوي. زه د ټولو مورګانو څخه دا هیله لرم چې هر کله خپل زوی ته واده کوي باید خپل د زوی په خوښه وکړي، تر څو د خپل د زوی ژوند هم خراب نه کړي او د یو بل جلۍ ژوند هم لکه زما په شان خراب نه شي. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل کیسه تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.